السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما محترم و عزتمندو، نن به موږ د قرآن کریم د یو آیات متعلق خبره وکړو چې موږ له الله جل جلاله څومره نعمتونه راکړي دي چې دغه موږ سره په دوام او په همیشوالي پاتې شي، د هغې حفاظت وشي او زموږ دپاره نفع بخش او نفع تنوالو. نو دا آیات منګه ځان سره د وظیفې په طور باندې وساتو او په خپل عمل کې راولو. نو الله جل جلاله چې موږ له څومره نعمتونه راکړي دي نو د هغې حفاظت به وشي، هغه به موږ نه ضایع نه شي، په هغې باندې به زوال را نه شي، نه موږ ته به فایده ورسوي او الله به هم راضي شي. او الله غواړي هم چې ما څومره نعمتونه دله ورکړي دي د هغې بې قدري ونشي او د ده نه واخیستلی نه شي، بلکې موږ یې ناقدري وکړو نو موږ نه هغه پورته کړی شي او د هغه نعمت موږ نه واخیستی شي. نو موږ به خبره وکړو د یو آیات متعلق چې هغه پیغمبرانو هم هغه تلاوت کړی دی او قرآن کریم کې هغه را نقل دی زموږ او ستاسو وړاندې پروت دی. موږ په هغې باندې عمل وکړو. قرآن کریم د ټول انسانیت دپاره هدایت، رحمت اور حکمت دی. قرآن هر آیات ایمان والا خلقو دپاره لاره ښودنه، نصیحت او جون اصول لري. په دې قرآن اصولو کې یو ډیر مهم اصل هغه دا دی چې نعمت حفاظت او د نعمت شکر ادا کول. قرآن موږ ته دا سبق راکوي چې دا نعمت د ساتلو تر ټولو مضبوطه لاره دا ده چې دغه نعمت الله ته منسوب کو، عاجزي اختیار کو، شکر وباسو. هم دغه خبره الله تعالی په یو ډیر لنډ او ډیر قوي جمله کې راغونډه کړې ده. هغه جمله او آیات دا دی: هذا رحمت من ربي، دا زما د رب رحمت دی. د دې آیات برکت څه دی؟ الله تبارک وتعالی په دې آیات کې دو خاص انعامونه ایښودي دي. اولنې نعمت د حفاظت دی. کله چې څوک کور جوړ کړي، موټر او گاډی واخلي یا نوی کاروبار سٹارټ کړي، نوی چیز والی یا جوړی کی، نو دا الفاظ دی اوئی هذا رحمت من ربی. نو الله تعالی هغه انسان د حادثاتو نه ساتي، د نقصان نه بچ کوي، د هغه مال کور او چیزونو کې برکت اچي. دویم د نعمت دوام او زیاتوالی دی. که ماشوم پیدا شي، اولاد، صحت، عزت، نوکری، ترقی یا بل نعمت میلاو شو، نو انسان دا الفاظ وای نو الله جل جلاله نعمت ته دوام ورکوي، برکت پکې اچوي، زوال او د لرې کېدلو نه ساتي. قرآن کریم د شکر په اړه څه وایي؟ الله تبارک وتعالی په سوره ابراهیم آیات نمبر 7 کې فرمایي که تاسو شکر وباسئ زه به تاسو ته نور هم درکړم، او که ناشکري مو کړه نو زما عذاب سخت دی. دا آیات صاف وایي شکر نعمت ساتي، شکر نعمت زیاتوي، ناشکري نعمت ختموي. د سوره کاف آیات نمبر 98 کې چې کوم وړاندې ما ستاسو مخکې تلاوت کو، دا آیات د ذوالقرنین د قصې حصه او برخه ده. ذوالقرنین یو عادل بادشاه، الله ورته طاقت ورکړی، سلطنت ورکړی، علم او حکمت ورکړی. قرآن فرمایي وی منګه هغه ته په ځمکه کې اقتدار ورکړی او د هر شي اسباب هم وله ورکړي. کله چې ذوالقرنین د یاجوج ماجوج په ضد یو مضبوط دیوال جوړ کو، دغه دیوال تر جوړېدو نه وروستو دی وویل دا زما عقل نه دی، دا زما طاقت نه دی، دا زما سلطنت نه دی، بلکې وی ویل هذا رحمت من ربی، دا زما د رب رحمت دی. دا عاجزی، شکر او توحید دی. دا جمله څه زده کوي؟ هر کامیابی الله طرف نه ده. نعمت خپل کمال مو بولئ، نعمت الله ته منسوب کړئ. دا عمل حسد، نظر بد،
زوال نه ساتي. لکه څنګه چې حضرت سلیمان علیه السلام وویل هذا من فضل ربي، دا زما د رب فضل دی. هذا رحمت من ربي څه شی دی؟ دا یوازې الفاظ نه دي بلکې د توحید اعلان دی، د شکر اعلی ترین شکل دی، د نعمت حفاظت قرآنی قیله ده. غرور نعمت ختموي، شکر نعمت زیاتوي. د دې آیات عملی وظیفه دا ده بهترین وخت د مازیګر نه وروستو یا د سحر نه وروستو، هر وخت ویلی هم جایز دي. طریقه یې دا ده په زړه کې نیت وکړئ او د الله د نعمت ای الله دا نعمت ستا رحمت دی، دا محفوظ وساته، برکت پکې واچوه. 3 ځله درود شریف ووایئ، 21 ځله په یقین سره دا ووایئ هذا رحمت من ربي. آخر کې دعا وکړئ ای الله دا نعمت د خیر سبب وګرځوه، د نقصان د حادثاتو حسد او د نظر بد نه وساته، او تر هغه وخت باقی وساته چې زما لپاره ښه وي. نو دا وظیفه د دې آیات. ذوالقرنین موږ ته دا سبق راکو چې نعمت په تالو باندې نه بچ کېږي، دا په چوکیدارانو نه بچ کېږي، دا په بیمه او په انشورنس باندې نه بچ کېږي. نعمت د الله په شکر باندې په دوام او په همیشوالي پاتې کېږي. او الله ته نسبت وکړي چې الله تا را کړی دی. په خپل ځان باندې به یقین او باور به نه کوي چې الله دا کار ما وکړو، ما نه دا الله ما باندې وکړو. نو غرور نعمت ختموي، شکر نعمت ساتي. دا آیات د نعمتونو د ساتلو او د هغې نه نفع پورته کولو دپاره یو بهترین او مجربه وظیفه ده. دا موږ ځان سره یاد کړو او په هر کار کې چې کوم موږ ته میلو شي، هر یو نعمت چې کوم موږ ته میلو شي، هغې په میلاوېدلو نه بعد کې دا موږ ځان سره ووایو. که هغه اولاد په شکل کې وي، که هغه د مال په شکل کې وي، که هغه د واده په شکل کې وي، که هغه د ګاډي اخیستلو په شکل کې وي، یا بل یو داسې خوشحالي وي، یا د صحت په شکل کې وي، یا هر یو قسمه خوشحالي درته میلاو شوه، یو نعمت درته میلاو شو، نو بس دا آیات په ځان سره ووایه. دا مو وایي دا ما وکړو، الله ته نسبت وکړه او دا وظیفه ځان سره ووایه. الله جل جلاله به دغه نعمت تا سره همیشه وساتي، د هغې نه به نفع اوچته کړي، فایده به والي، تا ته به نفع درکړي، ستا د نقصان او د تا نه د لرې کېدلو د زوال سبب به ونه ګرځي. الله جل جلاله دې موږ له ټول نعمتونه راکړي دي او تر آخره پورې دې الله جل جلاله موږ سره وساتي. امین.